بس په دې مارکیټ کې پردې موټر سایکل ولاړو زه په هغې باندې ښه په سور کې کېناستم او د دکاندار انتظار مې کوه خو مکمل مارکیټ دلته کې خالي او مکمل داسې پروت و چې سلامونه ټولو یاران دوستان ته نن په مازیګري کې به تاسو اوس وایئ چې علي بھائی چېرته په موټر سایکل باندې روان یې نو نن درته زه پوره قصه کوم نن چې موږ څنګه د کار ځای ته لاړو نو هلته کې چې مو وکتل ماشینان هر سمبره وخېژول د چت سر ته نو په ماشین کې یو مصیبت راتلو چې نه به چلېدو نو د هغې وجه دا و چې هلته کې هغه تار ډېر د لرې راغلی بجلي کمه نو موږ مالک ته ویل چې سټپلیزر راوړه نو مالک راته وویل چې بالکل ویل وایي اخلئ نو ویل زه وروسته به زمونږ هم په کارېږي مونږ وتل بالکل بېغمه شه به ډایرکټ د شیرګړ بازار ته رالو کار نه هم چوټي کړی و شیرګړ بازار ته رالو دلته ډایرکټ د سټپلیزر والا خواله ورلو چې په شیرګړ کې ملوک مارکیټ ته رالو د عبدالسلام والا خواله نو هغه راته وویل چې یاره تاسو څه پکار د موږ ته سټپلیزر راکړه بس هغه دلته کې زه ناست وم چې مکمل مارکیټ مکمل خالي شوی ځکه چې ماښامي ته ټیم نږدې و نو هغه دا سټپلیزر راوړو چې تقریبا 16,000 واټ ته ده راته ویل چې دا به سیکنډ دی بل څه ما ورته ویل دا څنګه سیکنډ دی دا خو دومره ښکلی هم نه وی مزېدار ښکاري لکه چې بیخي د ډولچۍ استعمال کړی نه هغه راته ویل ډېره قیسې مه کوه بس دغه سټپلیزر دی واخله بس ډایرکټ مې د سټپلیزر راواغست مالک ته مې رنګ وکړ سټپلیزر هم واغستو او دله به 18,000 روپۍ راولېږي هغه راته ویل بالکل بېغمه شه پیسې به زه ورله ولېږم چې ستاسو کار روان چې بس دغه موټر سایکل به سټپلیزر راکوي اوس شیرګړ خول ته رانږدې شولو ځکه چې اوس کلي ته تلو نو ما ویل چې د سټپلیزر کلي ته یو سم ښه ښکلی کېدم ځکه چې باران هم راتلو والو مای سایډ ته به کېنم مخامخ تاسو ریاض لیدی شي تر دې چې موږ د کوچیانو دارالعلوم ته راورسو کوم چې جماعت اسلامي دارالعلوم دی چې ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزېدار دی نو په دې کې بس موږ د خیر سره کلي ته رانږدې شولو تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله زموږ کلی خو نن سبا ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزېدار ښکاري د سټپلیزر اخېستو نه پس چې کله موږ د کباړیانو د منډۍ ته رانږدې شو چې سیزل پته نه کې ډېر زیات لوګي شروع کړي وو نو ما د ملګري ته وویل چې یاره بس موږ خو د خیر سره کلي ته ورسېد دې نه پس څه کوو هغه راته ویل چې د دې نه پس به هېڅ هم نه کوو بس لاړ شه او په خپل کور کې وده شه ما سټپلیزر ته ویل زه سټپلیزر ته ډېر زیات خوشحاله یم چې زه سبا به د خیر سره بجلي پولای نو بس په دې ځای کې زه خپل ولاګ ساده کوم ملاویږو را روان ولاس کې